د ملا هیبت الله لخوا استشهادیانو ته د چمتووالي امر ته د استاد سیاف غبرګون وایي ځانمرګي بریدونه ناروا دي، خلک ورته مه هڅوه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ملا هیبت الله اختریزې وینا ته په غبرګون کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه د خدای او رسول احکامو خلاف عمل دی او دوی چې نور خلک ورته هڅوي الله به یې ډېر ژر نیست او نابود کړي. ښاغلي سیاف خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو د مشر کړنې له ټولو اسلامي احکامو څخه مخالفې دي او هغه له اسلامه ناروا ګټه پورته کوي. هغه په خپل دغه پیغام کې نیغ په نیغه ملا هیبت الله ته په خطاب کې لیکلي له اسلام سره جفا مه کوئ او که داسې کوئ الله به مو نیست او نابود کړي. ښاغلي سیاف چې تل یې له دین څخه د طالبانو د روایتونو خلاف نظرونه ورکړي، دا ځل یې په ډېره تونده ژبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله تورن کړی چې هغه له اسلام سره دښمني کوي او اسلام د خلکو تر پامه بدوي. ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د خپل ځانمرګو بریدګرو ته ویلي چې د لا نورو بریدونو لپاره د چمتو اوسي. سیاف تر دې وړاندې هم طالبان او د هغوی ملایان څو ځلې ننګولي وو چې دی چمتو دی له هغوی سره د ځانمرګو بریدونو په اړه په یوې مناظرې کې برخه واخلي، خو طالبان تل ښاغلی سیاف له دین څخه بې لارې شوی او ګمراه کس ګڼلی دی. طالب فعالان بیا وایي سیاف خپله د غرب یو ګوډاګی دی او د امریکا ډالرو لپاره به د هغوی خوشحالولو لپاره فرمایشي فتواوې ورکولې. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.